السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2024 عملي زده کړې ته ښه راغلاست دوستانو. په دې هیله چې تیر درسو کې مشکل ونه لرئ. نن د اکسل پروګرام 10مه ورځ ده. را به شم دلته یو ورکبوک به زه خلاص کړم. نن به په خیر سره تیره ورځې درس کې مونږ په ډیټا ولیډیشن باندې مکمل په تفصیل سره خبرې وکړې. په کانسولیډیټ باندې موږ خبرې وکولې. را به نن به په خیر سره په سیناریو خبرې وکړو. سیناریو منیجر نه داسې استفاده کولی شو که چیرې موږ یو څو جنس اخلو او مختلف دکانو کې مختلف مؤسسو کې شرکتو کې موږ هغه نرخ اخلو. مثلا موږ لرو آیفون 10 اخلو مثلا، بل مثلا آیفون دا به هم کنټرول ډي کړمه، دا مثلا آیفون 11 ده او دا مثلا آیفون 14 ده. د دو مثلا مختلف نرخونه اخلو. آیفون 10 مثلا ورکوو په 12,000 افغانۍ، 11 مثلا 14,000 افغانۍ ورکوو او آیفون 14 مثلا په 15,000 افغانۍ ورکوي. دا به زه سلیکټ کړم، را به شم دلته سیناریو منیجر ته، دا به اضافه کړم. دا د چا په نامه اضافه کوم؟ ورته وایم چې دا د علي په دوکان کې چې مونږ بیه کړل دا نرخونه وله. صحیح ده، دا به اوکې کړم، نرخونه یې تیار واخیستله. بیا به راشم ورته وایم چې د اجمل دوکان کې دا نرخونه ما واخیستله چې آیفون 10 په څو ورکوه، په دا به ولیکو په 12,500. آیفون 11 مثلا په 14,500 او آیفون 14 د دې نرخ به هم ورته وایي چې 15,500 دا ورکوو. دا به زه اوکې کړم. بیا به مثلا بل دوکان د دې یما دوکان ته ورغللو. آیفون 10 ماته په 11,500 ماته وویلی، آیفون 11 ماته په 2,500 وویلی او آیفون 14 ماته په څو ویلی 14,500 ماته وویلی. دا به اوکې کې. بل دوکان ته هم ورغلو، مثلا دا د هارون دوکان ته ورغلو. دا نرخونه مونږ واخیستله. آیفون 10 ماته په 14,000 وویلی، آیفون 11 ماته په 2,000 وویلی او آیفون 14 ماته په 2,800 وویلی. دا به اوس زه غواړم چې دا سمري کړم، یو خلاصه دا کړم. چېرته ورته وایم چې همدلته یې خلاصه کړه ده. اوکې که د سی درته وایي چې د علي دوکان کې چې مونږ آیفون 10 نرخ واخیسته په 12,000 وه، اجمل دوکان کې په 2,500 او یما دوکان کې په 11,500 او هارون دوکان کې په 14,000. همداسې آیفون 11 د علي په دوکان کې دا دومره. نو دا چې سیناریو کولی شو چې مثلا څو نرخونه د مختلفو ځایونو مونږ نرخونه واخلو او داسې له دې نه استفاده کړو. تاسې کولی شئ چې مختلف مقصدو لپاره د دې نه استفاده. را به شو دا به زه ډونټ سیف کړم، بل اکسل ورکبوک به خلاص کړم. دې پسې ډیټا مینیو کې دلته به بیرته راشو ګول سیک ته. ګول سیک کې که چیرې مونږ داسې یو مقصد لپاره ته استفاده وکړو چې اول سمستر نمرې، دویم سمستر نمرې، دریم سمستر نمرې، څلورم سمستر نمرې، پنځم سمستر نمرې، شپږم سمستر نمرې او اووم سمستر او اتم سمستر نمرې. اول سمستر کې مونږ وړي دي څو 15، دویم کې مونږ 80 وړي دي، البته فیصدي. دریم کې مثلا مونږ 80 وړي دي، بل کې مونږ 80 بیا وړي دي، بل کې مونږ 50 وړي دي او بل کې مو 80 وړي دي، بل کې مو 80 وړي دي. اتم سمستر نمرې مونږ ته معلومې نه دي. دلته به د دو اوریج غواړم چې معلوم کړم، یعنې اوسط د نمرو. مساوي به ولیکم، ایوریج به ولیکم، قوس خلاص، دا ساحه به انتخاب کوم ورته.
د دې اتم سمستر نمرې نشته، دا سهاب هم زه ورته انتخاب کړم. دا به انټر کړم. د موږ فیصدي څو ده؟ 80 ده فعلا. اوس غواړو چې اکسل پروګرام موږ ته داسې یو راهنمایي وکړي چې دغه اتم سمستر کې زه څونه اوسط فیصدي باید ویسمه چې 15 شي. مثلا زمونږ فیصدي 15 پکار ده چې باید 15 زمونږ فیصدي اوسي. دلته په اوریج کې کلیک کوئ، دلته به راشئ ګولسیک ته. ګولسیک ته به چې راغلی دلته ورته وایئ چې دغه اوریج نمرې دي، غواړم چې زه 15 په اتم سمستر کې ویسمه، او دلته دا خانه ورته انتخاب کړئ اتم سمستر چې دلته به ماته څو فیصدي پکار ده، څو اوسط پکار ده چې زه 15 پوره کړم. دا به اوکې کړئ. دلته به محاسبه درته وکړي، درته وایي چې اتم سمستر کې ته باید ډېر زیات کوشش وکړئ، ځکه ګورئ دې سمستر کې د 50 وړي دي، دې کې د 70 وړي دي. دا ټولې خپل منځو سره تقسیمیږي چې 15% شي، نو تا ته وایي چې 115 باید ته ویسئ. که چیرې زه دا نمرې زیاتې کړمه، ګورئ دا 15 دي، دا 50 زه څو کړمه 70 کړمه. ده دلته به بیرته له سره راشم چیرته ګولسیک ته، ورته وایم چې زه غواړم چې فیصدي مې 15 شي، نو دا اتم سمستر نمرې راته وښیه څو اوسط زه واخلم. نو تا ته وایي چې ته باید فکس 15 پوره کړې، 15 فیصدي، تر څو د ټولو سمسترو فیصدي ته 15 شي. نو دا د دې په منظور موږ ترې استفاده کوو. بل به راشو ډیټا ټیبل ته. که چیرې زه دلته داسې یو پرایس د یو څه شي قیمت مثلا 10 روپۍ وي، او غواړم چې کوانټیټي تعداد مثلا څو دانې وي، 20 دانې وي. دلته به زه راشم ټوټل به د دې څه رقم معلوم کړمه، ټوټل به دلته زه لیکم مساوي، درته وایم چې یو شی چې په 10 روپۍ وي دا ضرب دی چې 20 دانې واخلمه څو کېږي، نو 200 روپۍ کېږي. که چیرې زه دلته داسې یو نرخونه ورکړمه چې که چیرې زه 15 دانې واخلمه، 6 دانې، 7 دانې، 8 دانې، 10 دانې، 20 دانې، 10 دانې او 40 دانې. دلته زه غواړم چې دلته هم مختلف عددونه ورکړم، ورته وایم چې 2 3 4 5 6. ګورئ موږ څه کار کوو ښه، دا ساحه زه انتخاب کړم داسې، دلته به راشم ډیټا ټیبل ته راشم، دلته ورته وایم چې یو شی چې قیمت یې په 10 روپۍ وي او تعداد یې 20 وي، د دوه مجموعه راته په دې ساحه کې انتخاب کړه. ګورئ دا څه مو وکړله، ګورئ یو شی چې په 15 روپۍ وي یا یو شی چې په 2 روپۍ وي 15 دانې واخلمه 10 روپۍ کېږي. یو شی چې مثلا په 15 روپۍ وي او زه 3 دانې واخلمه څو کېږي، 15 روپۍ کېږي. یو شی چې مثلا په 15 روپۍ که چیرې زه 4 دانې واخلمه، دلته به استفاده کوو. یو شی چې په 10 روپۍ وي، صحیح ده، که چیرې زه 2 دانې واخلمه څو روپۍ کېږي، 20 روپۍ کېږي. یو شی چې په 10 روپۍ وي که زه 3 دانې واخلم 10 روپۍ کېږي. یو شی چې په 20 روپۍ وي که 2 دانې زه واخلم 40 روپۍ. دې ته څه شی ویلی؟ ډیټا ټیبل دې ته یې ویلی. بعد له هغو نه راځو فورکاست څه معنی؟ پیشګویي. پیشګویي څه معنی؟ مثلا زه دلته یو ټیبل ولرمه، دا ساحه به زه انتخاب کړمه، داسې بال بارډر کړمه، دلته ورته وایم چې په 2مې میاشتې 2مې 2025 کې ما څو فایده کړې، مثلا 50,000 افغانۍ. دا به زه داسې کش کړمه، کنټرول به ورسره ونیسمه، د 2025 مو غلط لیکلی ده. دا به زه اوس داسې کش کړمه، ګورئ داسې تغییرات راځي. ورته وایم د بله میاشت کې ما 10,000 ګټه کړې، دې کې ما
15,000 ګټه کړې ده. دا به یې زه کنټرول زیډ دا به یې زه ډیلیټ کړم چې لږ جنجال یې کم راشي. داسې به ورته انتخاب کړم، ورته وایم چې دغو میاشتو کې ما دومره ګټه کړې، دغو نورو میاشتو کې به زه ګټه وکړم که تاوان به وکړم. داسې یو پیشګویي درته کوي. ګورئ فورکاست ته به چې ورشئ، ګورئ تاته وایي چې تاسې چې په دغو میاشتو کې دومره ګټه کړې ده، نو امکان لري چې د نورو میاشتو کې هم تاسې دومره ګټه وکړئ. که چیرې زه داسې کلیک کړم، دلته ورته وایم چې 3,000 ما ګټه کړې او دلته مثلا 2,000 ما ګټه کړې، یا دلته ووایم چې ما 10,000 ګټه کړې. اوس یې داسې ورته انتخاب کړم، بیا به ورته وایم ډیټا ته، دلته فورکاست ته. ګورئ دا څه ورته وایي. ګورئ اول میاشت کې دی وایي چې 15,000 ګټه کړې ده، صحیح ده. دلته ده بیا ګورئ بیرته 10,000 ته تللی ده. امکان لري چې وایي د تاسې ګراف د ګټې به داسې وي، یعنې په ګټه روان اوسئ. دا و فورکاست. که چیرې دا یو ټیبل اوسي داسې انتخاب کړو، دلته ګورئ آل وارډر کومه ده، ډیټا ته راشم. ګورئ که دا ګروپ کومه رو دي که نه، دا وایم هو. دا ګورئ ګروپ شکل شي. ګورئ دې ځای نه موږ دا هایډ کولی شو. که څو ټیبله وي دا ګروپ که که غواړئ چې موقت ډول یعنې وښودل شي ونه ښودل شي، دا مثلا کلیک کوئ. ګورئ دا ورته وایم چې ګروپ رو دي و ګروپ دی. ګورئ داسې شکل یې درته ښیي. ګورئ دلته ګوره بیرته کلیک که بیرته به یې درښیي. ان ګروپ بیرته ان ګروپ کوي. دې ځای نه هم تاسې کوی شئ. ګورئ ګروپ ان ګروپ بیرته را به شو سب ټوټل ته. سب ټوټل کې به موږ یو بل ټیبل یو بل ورک بوک خلاص کو. دا به زه ډونټ سیف کړم، دا به زه خلاص کړم. دلته دا که چیرې غواړئ چې د دې ساحې یو سب ټوټل معلوم کړئ، نو دلته به راشئ ډیټا ته. ډیټا مو انتخاب کړل، دلته به سب ټوټل ته به راشو. څه شی غواړئ؟ ټوټل یې غواړئ، کوانټیټي او پروډکټ شی غواړئ. زه ورته یم پروډکټ هم غواړم، ټوټل هم غواړم او پروډکټ غواړم. دا اوکې کړئ. ګورئ ټول درته وایي چې مارکر ټوټل څو خرڅ شوي دي، 200 خرڅ شوي دي. همدا رقم د قلمو ټوټل څو ده، 240. داسې یو سب ټوټل به درته وښیي. همدا رقم د بوک ټوټل څو ده، 200 روپۍ خرڅ شوي دي. نو دا و چې ټوټل. دې ځای نه تاسې هم کولی شئ چې دا منیمایز و مګزیمایز، یعنې هاید و ان هاید، ګروپ ان ګروپ کې دې ځای نه هم دا کار کولی شئ. را به شو ریویو ته. ریویو ته که چیرې غواړئ دغه فایل چاته تسلیم کړئ او مخکې له دې باید ریویو ریویو ټب ته ورشئ. ګورئ دلته سپیلینګ درته چک کوي، درته وایي چې دغه چې ده دا کابل د ډکشنري نه پیژني، د اکسل پروګرام یې نه پیژني. دلته ګورئ کابل وایي دا صحیح نه ده. اګنور که چیرې کلیک یعنې له دې نه صرف نظر کوم، یعنې دا نادیده نیسم. او چینج که چیرې تغییروئ. که چیرې زه دلته ولیکم چې پروډکټ، دا یې صحیح حالت ده، زه یې وایي غلط ولیکم قصدا. زه دلته راځم سپیل چک. ګورئ درته وایي چې دغه پروډکټ چې نیول لیکلی ده یا دا ده یا دا ده، کوم یو چک کوئ، کوم یو یې صحیح کوئ، دا یعنې غلط ده. چینج تغییروي. اډ ټو ډکشنري، د اکسل ډکشنري ته اضافه کوئ. اګنور آل، ټول غلطیانې نه تیر شته، او اګنور وان دې نه تیریږم. همدا رقم ټریژر څه معنا؟ که چیرې دلته زه یو لغات وي د چیش په نامه، فود په نامه وي، دلته کلیک کوم، ورته وایم چې دا دغه ذخیره د لغاتو کې ګوره دا ټریژر څه معنا، هغه د فود څه معنا. دلته به درته وایي چې ډایټ، ګورئ فود سټاپ، کوکینګ، په دو باندې خو پوهېږي. دا فود همنوع معناګانې دا دي. که زه پروډکټ ولیکم، پروډکټ دا څه معنا؟ ګورئ دلته ټریژر ته راشئ. ګورئ دلته درته وایي چې پروډکټ څه معنا، یعنې محصول. ګورئ پروډکټ دغه مختلف معناګانې دي. نو او وربوک سټاتسټیک ته چې ورشئ، تاسو درته وایي اینډ آف شیټ، شیټ په کوم ځای کې خلاص شوی، په ټي 3 سیل د څومره استفاده کړي، فورمولې د څومره استفاده کړي، 93 دانې، 15 شیټه دي، 1 2 3 4 15 شیټه دي، د په اړه معلومات درکوي. ترانسلیټ که چیرې
کوم څه غواړئ چې ترجمه کې کوم ټیبل اوسي انټرنیټ باید ولري د ځای نه کلیک کړه ترانسلیټ درته راځي. کمنټ مونږ ویلی ده که چیرې دلته کمنټ ورکوې درته ورته وایم چې this is یا وایم چې it is belongs to 2025 داسې یو کومنټ ورکوي چې دلته مونږ راشو نو دلته به مونږ ته کمنټ ښیي. که چیرې دا کومنټ غواړئ چې ایډیټ کې ایډیټ، که چیرې غواړئ ډیلیټ، که چیرې دوه درې کومنټه وي اول کومنټ ته دې بیا دویم ته قبلي او بعدي مخکینی او وروستنی درته وایي. شو ان هایډ کمنټ، شو آل کمنټ په دو باندې پوهیږو چې ټول کمنټونه وښیه ټول ورک کړه او پروټیکټ شیټ دغه شیټ ته قلف ورکوو دا هم ویلي دي دوه ځایه هم ویلي دي. پروټیکټ ورکبوک دغه مکمل ورکبوک ته موږ به قلف ورکوو. هاید انک که چیرې دلته زه ډرا کې زه داسې رنګونه استفاده کوم داسې خطونه وکومه غواړئ چې دا ووینئ که وی نه وینئ دلته کلیک کړئ ګورئ بیرته یې لرې کړئ. دا و زموږ د نن ورځې درس.